تازه نوی او په زړه پورې خبر راتلونکي 2020 نړیوال شلوریز جام کله او چرته دی او د افغانستان لوبې به د کومې لوبډلې سره وي دا هر څه سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د راتلونکي 2020 نړیوال شلوریز جام په لوبو کې افغانستان په ګروپ 2 کې ځای لري چې په دغه ګروپ کې به افغانستان له هند انګلستان سویلي افریقا او دوه نورو کوالیفای لوبډلو سره لوبې ترسره کوي د کرکټ نړیواله شورا 2020 نړیوال شلوریز جام د اکتوبر له 28 تر نومبر 15 نیټې پورې په استرالیا کې ترسره کیږي چې 14 لوبډلې به پکې ګډون کوي او 15 لوبې به پکې ترسره کیږي د دغه نړیوال جام کوربه استرالیا دی او همداراز د افغانستان په ګډون پاکستان هند انګلستان سویلي افریقا نیوزیلند ویسټ انډیز سریلانکا او بنگلاديش ورته نیغ په نیغه لار پیدا کړې ده او شپږ لوبډلې به ورته د نړیوال شلوریز جام د کوالیفای لوبو څخه راځي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته نیغ په نیغه کوالیفای کوي افغانستان د 1 دسمبر 2013 د درجه بندۍ په حساب اومه لوبډله ده افغانستان به خپله لومړی او دویمه لوبه د کوالیفای لوبډله سره ترسره کوي له سویلي افریقا سره به بیا د نومبر په اوله نیټه مخ کیږي د انګلستان سره د نومبر په 4مه او همداراز له هند سره به د نومبر په 8مه نیټه خپله لوبه ترسره کړي د یادولو ده چې افغانستان په راتلونکي میاشت کې له ویسټ انډیز سره 3 شلوریزو 3 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه لوبډله په هند کې ترسره کوي چې دغه لوبه د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي ویسټ انډیز له مخکې 3 واړه بڼو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي او ښایي افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبو لپاره نن اعلان کړي نو مینه مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې